السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن بمونگا دوائشا فی سلسلہ کے فصل نمبر 16 فصل 16 وایو توبہ سے انحراف او دا توبه سے انحراف څه مطلب دی صفحه نمبر 140 پر وباسه چې توبه نه مخ اړول یعنی توبه نه کول ٹھیک شو کناره کشي کول د ګناهونو آثار کې یو ډیر خطرناک او هلاکولو والا تباہ کولو والا خبره دا ده چې ان ګناه انسان کمزوري کی او کم همت کی ګناه د انسان زړه کمزوري کی نو دا سکی کی دې سره د توبه د اراده نه وي دا ولا کمزوري کی او چې کوم د ګناه جذبات وي چې کوم د ګناه اراده وي هغه ولا مضبوطه کی او مستحکمه کی نتیجه سوي چې انسان نه د توبه کولو او الله طرف ته مخ اړولو الله طرف ته رجوع کولو توفیق رو کمیږي او رو ته مکمل ختم شي او دې حد ته خبره راشي چې د اغزل نه توبه کولو یا د الله ته رجوع کولو اراده مکمل ختم شي نو چې کوم کس زړه نیم مړ دی که هغه بیا د الله تعالی طرف ته توبه کوي یا هغه ته استغفار د پاره سر ټیټیو نو داغه د توبه او داغه د استغفار دروغ وي ځکه چې په خله خټیر سوی خدا غزړه د ګناونو نسخاوي او سره د دې چې هغه توبه کوي او استغفار کوي خو هغه ور سره ګناونه بیا کوي لګیا دي او مکه ګناونه او د هغه اراده او د هغه عزم د ګناونو موقع په تلاش کې وي دای په لټون کې وي یعنی هغه ټول وخت ګناونو موقع لټي او دا یو حقیقت دی چې انسان د پاره دا یو سخت مرض دی او دا بالکل د هلاکت مړ کېدو یا تباہی ورته وایو هغه حالت ته بالکل نږدې خبره ده مخکې زو فصل نمبر 17 گناه پر فخر یعنی په گناه خوشاله دل او په گناه فخر کول دا هم د گناه په اثراتو کې شامل دي دین اول چې کوم تاسو اثرات ویلیو هغه سو علم نه محرومي د رزق نه محرومي کارونه ګرانې دل کنه وغیرہ وغیرہ بیا تیر فصل کې ویلو چې یو ګنا نه بل ګنا جوړ شي او د ګناونو یو ټرین شروع شي او بیا دا چې د انسان زړه مړوي نو انسان توبه نه تختی توبه نه کول غواړي او اغه نه پسته بیا یو بل سټیج راځي بل مرحله راځي هغه صدا هغه په ګناونو فخر کول شروع کی هغه په اردو کې وی کنه چې ګناه چوری اور سینه زوري نو هغه دا کار شروع کی نو د معاصی یعنی د ګناهونو یو اثر دام دی چې انسان په ګناه کولو د هغه عادت شي ورته او بیا د هغه ځلنه د ګناه بدی چې لکه ګناه یو بد شی دی دا خیالوم ختم شي یعنی بیا هغه ته ګناه بدوم نه لګي او نتیجه سوي چې ګناه بد نه کړي او د خلکو په موجودګۍ کې پخکارا په اعلانیا ګناه کوي او د ارباب فسق او فجور یعنی ګناګاران کوم چې ګناونه کوي اغه د پاره خو دا خبره اړه خوشالولو شي وي چې په کوم کې ډېر خوشحالي محسوسي یعنی چې په ګناه او کې او باغې فخر کوي په دې کې له خوند ور کوي او داسې قسمه خلک څه کوي دی په ګناه باندې خکارا چې وای نو پای فخر محسوسي او دی په خکارا خلکو مخ کې ډېر په غرور او فخر سره ګناه بیانې چې ما دا کړی دی او پای کې شرم هم نه محسوسي او له خوند ور کوي او داسې قسمه جرایم پیشه خلکو د پاره د خیر او د عافیت دروازې بالکل بند شي د توبه او الله تعالی ته استغفار کولو رجوع کولو لارې ولاړو بند شي او بعض خلکو له مکمل بند شي ای بیا الله ته راتلی نشي واپس څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي کل امتی معافیون چې زما ټول امت د پاره معافی شتا اغه له توبه شتا ٹھیک شو خو چاله پاره نشتا الا المجاهرون وان من الاجهار ان يستر الله على العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيهتك نفسه وقد بات يستر
او ربه. ناغسوي چې زما ټول امت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي زما ټول امت ته معافي حاصله ده، خو مجاهرون چې په جهر باندې بخکارا اعلانات کوي ځان په خپل بیزته کوي اخیله معافي نشته. او بیزتی څه ده چې الله تعالی خو په پرده چي خودي چې انسان سهار شي په خپل ځان بیزته کې خلکو توی چې فلانیه ما فلانی ګناه او داسې چل کړي دي او داسې خپل ځان بیزته کی حیا نه ځان پاک کی، حالانکه الله په پرده چولې و. نو دینا مونږ ته څه معلومیږي چې د ګناه اعلان نه دی کول پکار، او کچري چا نه غلطي وشي نو دا نه دی ویل پکار چې زما په ډیر بوج دی او زما د غوړي چې چاته وې چا انسان ته مو وایي چې زپټ بچا انسان ته وې نه، پټه معافیو غواړي الله نه او هغه ځان نه لري کې بعضي وخت غلا کړی وي اوسې پړو باندې بوج وي انسان څه غواړي چې دا بوج دې زما زړه نه لري شي. نو دا ډیره غلطه طریقه ده د بوج لري کولو چې انسان خپل هغه شر او د هغه بده شهرت شروع کی. چری چې چانا سبدي سګنا وشي پټ شانته دي توبه کی او که الله په هغه پرده اچولې ده نو هغه پرده دې پسان پری دي. بعضی خلک په فخر باندې وای چې ما به داسې هیر سټایلونه جوړول او ما به لپټنا چول او زبرداسي او زبرداسي او په هغه کې ډیر خوشحالي محسوسي. که عبرت لپاره سو کې وزل نیم وای چې الله دې ما معاف کی علم منو خدا دې چې اوس قران علم نه پستا سي شوم نو به خبره ده. او بعضی خلک پتا سو کتلی چې ډیر په خوشاله وي چې زبډه راخستو ما زبډه حقکاری دمو زما ډیر خلکو صفات کولو. نو چې کومه ګناه حرام وا الله تاسو هغه نه بچ کړي اوس په تاسو په خوشحالي کوي دای خوشاله سار وکوي. لکه دا د خوشاله خبره ده چې تاسو دین نه ډیر لري بلکې پکار خدا د چې انسان اوچاړي چې ما په خوا دا ګناونه ولي کړیو الټه مونږ د آی ګناونو نه خوندلو. نو دا ګناونو کې چې کم تیر ګناونو پاغي په خوند ذکر کول او کې خوند غستل دا هم د ګناه برابر شي. ها اوس مخکې سوي چې د ګناهونو د معاصي آثار چې کم دي دای چې کم اثر کیږي یا دای نخي هغه کې یو دام دا چې د دنیا ټول ګناونه د دنیا تیر امتونو کې چې کوم الله تعالی ورکړي دي هغه کې د هر امت ترکه یا میراث دي. ترکه یعنی اغي پریخي دي دا اغي کړي دي. ٹھیک شو یعنی هر ګناه چې تاسو نن ګوره دا ټول د یو نه یو کوم وراثت او اغي کړي او اغي پریخي دي. مثلا ورکړه راکړه کې لین دین کې اغستو وخت کې د حق نه زیات اغستل او تلل او د ورکول وخت کې د حق نه کم ورکول او تلل دا د چا تر کوه د چا طریقه و د قوم شعیب علی السلام قوم. ٹھیک شو او پزما کمانده غرور کول فساد کول دا د فرعون او د فرعون د قوم طریقه و دا غي ترکه یعنی دای وراثت او غرور تکبر او جبر او زیاته دا د قوم هود طریقه و دا د غي وراثت ته غي نه دا شاته مونږ ته پاتې شوی دی. ٹھیک شو نو دی سوي چې کم ګناګار او کم نافرمان کس دی کې چې د کم امت پشان ګناه کوي هغه په هغه کې شمارل کیږي ولې چې دا امتونه د الله تعالی دشمن وو. د دې باره کې حضرت عبد الله بن احمد خپل تصنیف کتاب الزهد کې د خپل والد سیبنا او هغه د مالک بن دینار رحمت الله علیه نه بیانې چې هغه دا ویلیو چې اوح الله الى نبی من انبیاء بني اسرائیل ان قل لقومک چې الله تعالی وحی وکړه د بني اسرائیل په نبیانو کې او نبی ته چې خپل قوم ته وایا سوایا لا تدخلوا مداخل اعدائي ولا تلبسوا ملابس اعدائي ولا تركبوا مراكب اعدائي ولا تطعموا مطاعم اعدائي فتكونوا اعدائي كما هم اعدائي. چې خپل قوم ته وای چې زما دشمن چرته وردن نشي التم وردن نکېګا زما دشمنانو چې کم لباس کم جامه چولې و تیوانه چې زما دشمن چې په کم سورلې سوارو ته په سور نشي زما دشمنانو چې په کم خوراک کولو ته او نه خوري کته دا سکه نو چې څنګه زما دشمنان دي ته هم زما دشمن یې او سوچو کې یعنی
دې دپاره الله تعالی مونږه د نورو قومونو د مشابهت او د هغې د نقل کولو نه منع کړي وو چې هغې په شان کارونه به نه کوئ، د هغې په شان ستوګنه به نه وي ستاسو، د هغې په شان جامه به هم نه وي، هغې په شان به نه کیږئ، د هغې کلچر د هغې تهذیب به خپل نه اپناوئ، هغه به نه په هغې به نه چلئ. ٹھیک شو. او مسند احمد کې سیدنا عبدالله بن عمر رضی الله عنه بیانې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. سویدا چې زه د قیامت نږدې، یعنی د قیامت ته چې کوم نږدې وخت دی هغې کې توري سره را لېږلی شوی یم چې زه په دنیا کې صرف د الله تعالی د الله وحده لا شریک عبادت وکړي شي. زما رزق الله تعالی زما د نیزې د سوري لاندې ساتلی دی او زما مخالفت کوونکو دپاره الله تعالی ذلت او بېعزتي لازمه کړې ده، یعنی څوک زما مخالفت کوي خامخا به بېعزته کیږي. او چې کم کس به تکلف، یعنی د کس ته باقاعده په اهتمام چا بل قوم په شان کارونه کوي، د هغې نقالي کوي، د هغې په شان مشابهت اختیاروي، هغه به په هغې کې شاملیږي. اوس دې ته سوچ وکړئ چې خاص ارادې سره ښه په سوچ ښه خبر دی او بیا به هم د نورو قومونو تهذیب اختیاروي. الله تعالی دې موږ له دې نه لرې اوسېدو او د خپل آیډنټیټي خپل شناخت قایمولو او هغې باندې فخر کولو چې زه مسلمان یم، د دې توفیق دې راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.